سلام علیکم، ستړي مه امید کوم چې ټول به جوړ یاست، په صحت به روغ یاست. د نن چې کومه زموږ موضوع یا ټاپک دی هغه د یو کتاب ریویو اخیستل دي. د کتاب نوم چې دی د پروفیټ دی، کوم چې د خلیل جبران لیکل شوی ناول دی. کتاب چې دی په اول ځل په 1930 کې لیکل شوی او چاپ شوی دی، کوم چې په اصل کې په انګریزي زبان کې چاپ شوی دی او د چاپېدو بعد ډیر مشهور سو. ډیر د خلکو لوستونکو د کتاب لوستونکو ډیر خوښ کړی. نو د دنیا چې کوم مشهور لوستلي کتابونه دي، مشهور کتابونه دي، په هغو کې د خپل ځای جوړ کړی. نو د هغه څه بعد بیا مختلفه چې کوم لیکوال دي هغو د په خپلو ژبو کې په مختلفه زبانو کې راژباړلی دي. د پښتو یا د اردو یا د فارسي په حواله کې چې موږ خبرو وکړو چې په هغه کې د پروفیټ یا د رهنما په نامه باندې راژباړل شوی دی. او د چې دی شاوخوا د ژوند چې کوم مختلف مسلې مسایل دي یا موضوعات دي، تقریبا پر 26 موضوعاتو باندې دا کتاب مشتمل دی. د لیکوال یا مصنف د تعارف په حواله که چیرې موږ خبره وکړو، خلیل جبران نومیږي. کوم سره چې د ادب سره کوم خلک شوق لري هغه د سره ناولده نه دي، د کار سره ناولده نه دي. خلیل جبران چې کوم دی یو لبناني نژاد امریکي مصنف، رایټر، شاعر، مصور دی او ځینې خلک د ته فلسفي وایي. د چې کوم زوکړه د هغه په لبنان کې شوې ده. د زوکړې بعد چې کوم د زده کړې د سبق یا د ایجوکیشن چې کوم ژوند دی هغه په امریکا کې تیر شوی دی. د ادب کار هم د امریکې څخه د شروع کړی دی. د ادب کار چې کوم دی د زیاتره په عربي یا په انګلیسي ژبه کې د کړی دی. لیکنه چې کومه د کړې ده هغه په عربي یا په انګلیسي ژبه کې د کړې ده. د ادب موضوع چې کومه ده هغه زیاتره روحاني محبت وسیدلی دی. د شاعري د روحاني محبت متعلق د چې کوم ناولونه د لیکلي دي په هغه کې د پروفیټ چې کوم دی هغه مشهوره کتاب دی. د بل یو کتاب دی د بروکن وینګز په نامه باندې مشهوره دی، مات وزرونه، هغه د مشهوره کتاب دی. دا ترنګ د نور کتابونه یا نور تصنیفونه مشهوره دي. دا ټول د روحاني محبت په حواله باندې د لیکلي دي. د شاعري چې کومه ده هغه د روحاني محبت په حواله باندې د کړې ده. د کتاب چې کومه سمري ده یا کهاني ده د هغه په حواله که چیرې موږ خبره وکړو، په کتاب کې چې کوم مرکزي کردار یا مرکزي کرکټر یا کوم چې موږ پروټاګونست ورته وایو هغه د المصطفی په نامه نومیږي. کوم چې په کتاب کې د یو پیغمبر حیثیت لري. نو هغه د سمندر پر غاړه یو کلی په هغه کې دی اوسي. د سمندر پر غاړه باندې یو غونډۍ چې د غونډۍ پر سر دی ولاړ دی، د سمندر و طرف ته ګوري. د یو جهاز راتلونکي جهاز د کشتۍ په انتظار باندې چې کوم راځي او دی د دا ځای څخه بیرته واپس خپل وطن ته بیایي. نو کله چې کشتۍ راورسیږي دی د غونډۍ سره شوسي، بیا د کلي چې کوم خلک دي چې د چا سره د ژوند تیر شوی دی د هغو سره د رخصتۍ پر وخت باندې دی رخصت اخلي چې بیرته روان سي د خپل وطن د خپل سفر په لور باندې. نو چې دی رخصت ځینې اخلي په دا وخت کې خلک د ده څه پوښتنې کوي، د ده د ژوند چې کوم مختلف موضوعات دي، کومې چارې دي یا کوم مسلې مسایل دي د هغه په باره کې د ده څه پوښتنې کوي، د ده تعلیمات ځینې اخلي چې دی د هغو سره خپل خیالات شریک کړي، د هغو سره خپل تعلیمات شریک کړي. نو هغه د ده څه پوښتنې کوي په کوم کې چې تقریبا شاوخوا 26 موضوعات دي چې پر هغه باندې خلکو د ده څه پوښتنې کړي او بیا د هغه جواب ورکړی د تعلیماتو د دې په شکل کې. د هغه موضوعات که چیرې موږ خبره وکړو په هغه کې مختلف موضوعات دي چې په هغه کې مثال کور وچیش ته وایي، واده وچیش ته وایي، محبت وچیش ته وایي، بچان وچیش ته وایي، کار وچیش ته وایي، مشقت وچیش ته وایي، غم او خوشحالي وچیش ته وایي، جرم او سزا وچیش ته وایي، قانون وچیش ته وایي، ازادي وچیش ته وایي، عقل وچیش ته وایي، جذبات وچیش ته وایي، روح وچیش ته وایي، درد چیش دی او خودشناسي وچیش ته وایي، د خلکو سره دوستي څه ترنګ د مثال دوستي څه ته وایي، د هغه ترنګ ښه کارونه یا بد کارونه کوم چې موږ فلاح او بهبود ورته وایي. دا ترنګ ډېر موضوعات دي چې پر هغه باندې دا خلک د ده څه پوښتنې کوي، جلا جلا خلک د ده څه پوښتنې کوي او دی د هغه په باره کې خپل خیالات ورسره شریکوي، خپل تعلیمات ورسره شریکوي چې باید چې کوم کارونه تی وکړي او باید کوم کارونه دي هغه چې تی نه وکړي. دا ترنګ پر ډېرو موضوعاتو باندې دی ورته وږغېږي کوم چې شاوخوا 26 موضوعات دي.
نو دا د کتاب یو مختصره سمري، یو مختصره کهاني وله. د دې څه بعد به موږ د کتاب تنقیدي جایزه اخلو. په تنقیدي جایزه کې به موږ د کتاب منفي اړخ او مثبت اړخ بیانوو چې په کوم ځای کې کتاب لږ کمزوري وو، په کوم ځای کې کتاب ډېر ښه کار کړی وو، د هغه جایزه به موږ اخلو. د کتاب د مثبت چې کوم اړخ دی، که د هغه په حواله باندې موږ خبره وکړو، کتاب چې دی د مختلف موضوعات په حواله باندې ډېر د معلومات ډک دی، ډېر ګهره معلومات لري. مجلس چې کوم پر کې د موضوعاتو باندې سوی دی، هغه ګرد فلسفیانه مجلس پر سوی دی. د هغه دپاره دا دی چې لوستونکي چې دی هغه کتاب یو واره ووایي، لږ غور او فکر پر وکړي، بیا دویم واره یې ولوستي، بیا غور او فکر پر وکړي، نو شاید د ده لږ سر په خلاص وي، لږ هغه موضوعات په خپل ژوند کې هم راوستلی سي. ځکه چې کتاب چې کوم پر موضوعات باندې رغېدلی دی، هغه زیاتره مجلس چې دی هغه فلسفیانه مجلس دی، ډېر د معلوماتو ډک مجلس دی. هر فکره، هر پیراګراف چې دی هغه بیخي زیات د معلوماتو ډک دی، چې هغه دی لږ چې کوم اول واره خلک لوستي، یا اول واره چې کوم خلک یې وایي، نو شاید سر یې نشي په خلاص، شاید لږ دروند ورته وایسېږي، شاید لږ معلومات زیات ورته وایسېږي، شاید لږ بوج پر وکړي. نو په دې وجه چې یو واره لوستونکی چې کوم دی هغه یو واره ووایي، بیا لږ غور او فکر پر وکړي، بیا دویم واره ووایي، بیا لږ غور او فکر پر وکړي. که چیرې لږ زیات مشکل وي ورته یا مشکل ورته معلومیږي، نو بیا چې دریم واره یې ووایي، نو شاید بیا د ده لږ سر په خلاص وي، لږ دغه پر وکړي. ځکه چې کتاب چې پر کوم موضوعاتو باندې هم، پر کومو مسلو مسایلو باندې، د ژوند پر کومو چارو باندې خبرې کوي، غږېدلی دی، هغه ډېر په ګهرایي باندې ډېر فلسفیانه مجلس یې پر کړی دی، ډېر فلسفیانه معلومات یې پر کړی دی. که چیرې موږ د کتاب د منفي اړخ په باره کې خبره وکړو، مجلس وکړو، نو د کتاب منفي اړخ چې کوم دی، ماته چې کوم وایسېدی، ځکه چې هر لوستونکی خپل ذاتي نظر لري د کتاب په حواله باندې. نو زما په حساب باندې د کتاب چې کوم منفي اړخ وو، هغه د کتاب چې کومه سټوري، کومه کهاني وله، هغه دی لږ هلکه کهاني وله، په هغه کې کردارونه لږ کم ولو، په هغه کې منظرکشي لږ کمه وله. نو په دې باندې ماته کتاب دی لږ، د کتاب چې کومه کهاني وله، هغه دی لږ هلکه راته وایسېدله. خو بیا هم کهاني هغه چې کوم منفي اړخ دی هغه دونه نه محسوسېږي، ځکه چې د کتاب یا د لیکوال چې کوم زیاتره فوکس، کوم غور فکر دی، هغه د معلومات په حواله باندې دی، چې هغه معلومات یې ډېر ګهره معلومات ورکړي دي. نو کتاب چې کوم منفي اړخ دی هغه انسان ته دونه ډېر نه محسوسېږي، یا د کهاني چې کوم منفي اړخ دی، کهاني چې کوم ده، یا د هغه منظرکشي که چیرې لږ کمه وي، یا کردارونه یې لږ کم وي، هغه لوستونکو ته ډېر زیاته نه محسوسېږي، ځکه چې د هغه معلومات په خپل ځان کې ډېر پوره دی، ډېر زبردسته معلومات یې پر کړي دي. نو بیا د کتاب چې کومه منفي اړخ دی هغه انسان ته دونه زیات نه محسوسېږي، دونه زیات یې دی نشي محسوسولی. او په آخر کې به خپل مجلس سره لنډو د کتاب په حواله باندې، چې کتاب د کومو خلکو دپاره دی، لازمي دی چې ویې لوستي، او د کومو خلکو دپاره نه دی چې نه یې ولوستي. نو کتاب چې کوم دی د هغه خلکو دپاره خاص کار چې ویې لوستي، کوم خلک چې د ژوند په باره کې فلسفیانه سوچ او فکر ساتي، د ژوند مختلفې چارې چې کوم دی په هغه کې په ګهرایي سره غور او فکر کوي، نو د هغو خلکو دپاره دا کتاب ډېر ضروري دی چې ویې لوستي. هغه په انګلیس چې کوم موږ ته وایي must read دی، ځکه چې دا کتاب زیاتره مجلس باندې پر عامو د ژوند چې کومې عامې مسلې مسایل دي، عامې کومې چارې دي، پر هغه باندې فلسفیانه مجلس کوي، ډېر دروند، ډېر ګهره معلومات یې پر کړی دي. نو خاص کار د هغو خلکو دپاره دی. او کوم خلک چې دروند معلومات یا دروند کتاب در اوسه مشکل ورته معلومیږي یا یې نسي لوستلی، نو د هغو خلکو دپاره دا دی چې یا خو دا کتاب اوایډ کړي، که نه یې کې بیا هم شوق لري، نو هغه دی کتاب یو واره ووایي، بیا دې لږ غور او فکر پر وکړي، بیا دې دویم واره ووایي، د غور او فکر بعد دریم واره دې ووایي، نو بیا شاید د ده سر په خلاص وي، ځکه چې کتاب په خپل ځان کې ډېر دروند کتاب دی، ډېر دروند، ډېر ګهره معلومات لري، ډېر فلسفیانه معلومات لري. نو دا زموږ د کتاب یو مختصره ریویو وله. زما دا چې دی زما کوم خپل ذاتي نظر دی، د هغه سره اختلاف بالکل بجا دی، ممکنه دی. نو دا زما خپل ذاتي فکر و د کتاب په حواله باندې. ستاسو د وخت ډېره مننه. کور ودان، الله مو وساته.